یو عالم دی 80 کلن یو عربی ډاکټر دی د خپل د 80 کالو ژوند دغه ټولو خلاصه په دې وړوکي کتاب کې کړې چې هغه کې استاد مې ډاکټر صاحب عتیق مې عبید الله اسام مې جوهري صاحب مې رحمت مې نور استادانو اوس دغه ورور یو استعداد لري کېدای شي امکانات نه لري خو زه پوهېږم چې دغه سړی دغه وظیفه کوی شي چې تله د تحقیق نه وروسته ون ریزن والا ته ایمیل کړی چې زه غواړم مسلمان شم میرے ممو محبت ہے کہ واقعا د قریجات و د قلبای مردم است یک تصویر مثبت تصویر به مردم برسانه یو څوک ژورنالیزم وي هغه د ژورنالیزم په اصولو پوهېږي چې په ژورنالیزم کې دغه کتابونه ډېر ښه دي ویې لولئ هر استاد مجبوره کوي چې په سمستر کې ته به سیمینار ورکړې ته به ورکشاپ ورکړې سهار ټایم ته به ورکړې مخکې جنکیان وي جنکیانو ټایم ته به ورکړې او ماښام ټایم ته به ورکړې مننه وروڼو چې راغلئ د بازار معرفي کوم نوم مې ریاض احمد دی تخلص صافی کوم په اداره او تجارت کې لیسانس او ماستري لرم هغه د انګلستان نه او سلام پوهنتون کې اوس پارټ ټایم استاد یم او څنګ کې د قمر انسټیټیوټ منیجر یم کارونه کوم قمر سره نو زه انشاءالله په څو موضوعګان خبرې کوم یو موږ ولې دا سیمینارونه دایرو زموږ پلان څه شی دی هدف څه شی دی او څه کولی شو او موږ تاسو لپاره څه کولی شو او تاسو موږ لپاره څه کولی شئ او د دې نه وروسته انشاءالله څنګه کولی شو چې دعوت کې اقتصادي ځان ته یو څه زمینه برابره کړو او کوم امکانات مو تاسو لرو چې هغه موږ ترې صحیح استفاده کړو اول هدف زموږ راځو انسټیټیوټ دعوتي د سیمینارونه یو ډاکټر صاحب عتیق کېدای شي وګوري بعضې ویډیوګانې نشریږي زموږ په صفحه کې نو هغه اول چې دعوت هغه کوو نو ما ورته ویلي چې ډاکټر صاحب ته ترکیه کې یا بل هیواد کې ژوند کوې یا ترکیه کې یا بل ځای ته ځې نو دغه علم چې تا سره دی دغه دوکتوراګانې چې تا کړي دغه څېړنې چې تا کړي د دغې ګټه افغان ځوانانو ته څه ده ځکه ته ناس خارج کې یا مثلا نور ورونه اروپا کې دي دغه ځوانان چې دلته اداره او تجارت وي دغه ځوانان چې دلته کمپیوټر ساینس وي یا دغه ځوانان چې دلته طب وي ستاسو دغه د تحقیق او د مونوګراف او دا خو مار څه لیکلي خپل کمپیوټر کې وساتئ نو د ګټه څه شوه نو هغه ویل څه وکړو ما غواړو ویډیوګانې شروع کړه لیکنې شروع کړه چې تر څو حداقل هغه افغان ځوانان داسې نه خو تاسو ته لاسرسی ولري صحیح ده چې موږ سیمینارونه نشو کولی چې ډېر نورو ځایونه راشي داسې ډېر افغان ځوانان دي ماشاءالله په اروپا کې یا په مثلا امریکا کې یا عربي نړۍ کې ښه استعدادونه لري خو بس خیر عمل ته چاته نه رسېږي خو که چېرته هغوی راپاڅېږي داسې یو ادارې چې دلته موږ ورته سیمینارونه دایر کړو موږ ورکشاپونه هغه استعدادونه او مهارتونه چې هغوی لري 10 کاله 20 کاله تجربې لري هغه مهارتونه موږ څنګه انتقال کړو دغه ځوانانو ته که هغه په هره برخه کې نو دې د وجې موږ سره ممبر دی جوهري صاحب هم ویډیوګانې موږ نشرو د ډاکټر صاحب عتیق ویډیوګانې موږ هم نشرو او بل هدف هم دا دی چې نوي ځوانان راجي کړو نوي ځوانان راپسېږي خپل برخه کې او یو بل سره همکاري کوي تاسو چې دلته راغلي یاست یو استاد ویل چې تاسو موږ نه پېژنئ شخصي موږ یو هم نه پېژنئ صحیح دی ولې ستاسو هدف زموږ هدف چې دی د اسلام او دین ته خدمت کوو مسلمانانو ته بس خلاص تاسو د دې د وجې راغلي یاست اوس موږ څنګه کولی شو چې دغه ټول سره یو ځای شو او وشو کولی چې دغه خیر هم نور هم ډېر ورسېږي اوس یو ځوان دی راځي دعوت ته فکر وکړئ دلته 18 ځوانان هستن یو ځوان نوی دعوت ته راغی 18 ځوانانو تاسو په میاشت کې یو ځل د هغه صفحه نشره کړه چې ورونو دغه ځوان نوی دی تکړه لکی دی صفحه یې خوښه کړي هغه تر 10-20 زره چې ورسېدو نور خپل لاره پیدا کوي همدغسې ټول سره یو ځای کېږو او په دې برخه کې دا ځوان رسو په هره برخه کې هغه ټکنالوژي طبي هر څه نو بل ماشاءالله تاسو ډېر زیات ورونه تجربه لري ماستري لري موږ نه ډېرې تجربې لري ما بل ورځ د سلام پوهنتون استادانو ته ویلې یو ورځ ورسره مې هغه کوو د پاکستان نه څو استادان دوی سره 10-12 کاله دلته درس ورکړی بیا ترې لاړم نو ما ورته ویلې ما رئیس د پوهنځي ته مو ویلې معاون تدریسي ته ما دغه استادان چې تاسو سره 10 کاله دلته درس ورکړی ویلې ما دې نه تاسو څه استفاده وکړه وایي دوی خو درس ورکړو مالیا خو چې درس ورکړه هغه محصلین خو لاړل دا نوي محصلینو ته د دې مهارتونه تاسو څنګه ورسول وایي سم کړی باندې باندې به کورسونه ریکارډ کړو سټوډیو ته جوړ کړي چې استاد ته به سیمینارونه دایره استاد ته به کورسونه ریکارډ ځکه ته خو کېدای شي لاړ شي مانه خو نوي ځوانان چې اداره او تجارت ته راځي نوي ځوانان کمپیوټر ساینس ته راځي هغوی به ستا د دې مهارت نه څه ګټل رئیس د پوهنځي ما ته ویلي ولا دا خو استادانو ته لکه چې مفته ماشونه ورکړه او لاړل ما 12 کلنه تجربه هم ځان سره ویوړه لا خوړل ماش هم ځان سره ویو 12 کلنه تجربه هم ویوړه بس لاړل په مخه یې ښه به نوي استادان راوړي بیا مې ورته ویل چې ټول استادان حداقل مالې دا خو فکر وکړه زه سلام کې درس ورکوم زما خیر سلام محصلینو ته رسېږي نو آیا زه د دې نور پوهنتونو محصلینو ته څنګه خپل پیغام ورسوم سلام موږ ته معاش راکړي د دې د وجې موږ باید خپل ځان محکم کړو چې نه سلام معاش راکړي نور پوهنتونو محصلینو ته ولاړ ټکی مه زده کړه نه موږ باید دا ونه کړو دغه خاطر موږ د انسټیټیوټ اداره دا سیستم پلان هم دا دی
چې ځوانان وروزو، ځوانان راپاسېږي، کوم ځوان چې استعداد لري موږ سره چې کوم که زموږ صفحه ده، د استاد صفحه ده، رحمت الله نوروز صفحه ده، همداسې نورې ملګري صفحې دي، په دې صفحه کې د دې صفحه نشر کړو چې وروره دغه یو ځوان دی په کمپیوټر ساینس کې درس ویلی دی، دغه یو ځوان دی ژورنالیزم کې درس ویلی دی، دغه یو ځوان دی په تجارت ښه پوهېږي، واړه واړه تجارتونه شروع کړي، ماشاءالله کامیابه تجارتونه دي، تاسو ته مشورې درکړي، لاړ شئ صفحه یې خوښه کړئ. او دا ځوان موږ امکانات ورته برابر کړو. حتی ما رحمت ورور سره خبرې وکړې چې بعضې ورونه امکانات د اپلوډینګ نه لري، بعضې انټرنیټ کور کې نه لري، بعضې کمپیوټر نه لري، یا بعضې هغې حتی دا مو ویل چې موږ کوشش کوو چې دلته ورته زمینه مسایل کړو، دوی د خپل ویډیوګانې ټول ریکارډ کړي، یو ورځ دی راشي موږ ورته اکسس ورکوو، ټولې ویډیوګانې د خپل سکیجول کې دې انټرنیټ نه وایي چې نشر دي که نه. نو دې د وجې دغه مهمه خبره دا ده. نو زموږ پلان هم دا دی چې انشاءالله تاسو ته وشو کولی چې هر استادان چې په نورو هیوادو کې دي د راتګ امکانات یې نشته، دوی ته آنلاین سیمینارونه دایر کړو او تاسو هغه کې صرف جوین شئ او هغه کې د هغې مهارتونه او د ژوند تجربو نه ګټه واخلي. ما یو کتاب لوستو په هغه کې د ژوند نه مې دا زده کړل. یو عالم دی 80 کلن، یو عربی ډاکټر دی، د خپل د 80 کالو ژوند دغه ټوله خلاصه په دې وړکي کتاب کې کړې، خو دومره خوند کوي ځکه استاد تا ته 20 کاله تجربه هغه فکر وکړي شدو کې هغه ملایي نه هغه ملایي تا ته په یو ساعت کې درکوي. اوس چې دا موږ ناسته سو په کورونو کې ولا نه نظم او آنلاین سیمینار څه وکړم او امکانات نه استفاده نه کوو، اوس دا فری آنلاین سیمینارونه دي خلک یې اوري په هر ځای کې چې دي، اوس دا چې موږ استفاده نه کوو دا خو زموږ ستونزه ده. نو دې د وجې موږ کوشش کوو چې انشاءالله دا او یو ورځنی دی، موږ کوشش کوو انشاءالله بل پلان هم دی چې یو هفتهیي د سیمینار برابر کړو چې هغه کې استاد مې ډاکټر صاحب عتیق مې، عبید الله اسام مې، جوهري صاحب مې، رحمت مې، نور استادانو ته هر چاته ورکړو، ورځ ورته وټاکو چې دغه وخت کې ځوانان هغه کړو. او ډېر ورونه وظیفې لري، موږ کوشش داسې کوو چې یا ډېر سهار وختي سیمینارونه دایر کړو یا د ماښام طرف نه سیمینارونه، ځکه بعضې ورونه بېچارهګان شکایت کوي موږ نشو راتلی ځکه موږ وظیفه نشو پرېښودی، 2 ورځې سر په سر نشو کولی. نو موږ اوس کوشش کوو چې یا یې 5 بجو نه وروسته کوو یا یې سهار وختي کوو چې حداقل د ځوانانو ته یو هغه خیر هم رسېدلی. ماشاءالله هغه ورور ویلی چې په اداره او تجارت کې ماسټري لري کاردانه، بل ورور ډیپلوماسي وي، بل ورور امر بالمعروف وزارت کې کار کوي، نور ورونه همدغسې مختلف برخو کې درسونه ویلي. نو هر چا خپل برخ معلوم دی. او بل موږ استعدادونه پیدا کوو چې که چېرته په قمر کې او په بل ځای کې فرصت پیدا کېږي، یو فرصت د کاري پیدا کېږي. اوس موږ ډېر په قمر چیریټي بخش چې د هغې بېله اداره ده، ولې هغې ډېر فرصتونه خپل اعلان ته ورکړي په چېرته په جاب ډاټ ایف کې. خو که چېرته موږ داسې کسان وپېژنو چې دغه ورونه دي، دغه استعداد لري، وطن ته صادقه دی، اسلام ته صادقه دی، خلکو ته یې خیر رسېږي، ورور سی وي دې راولېږه دلته راشه انټرویو ده، بسم الله. د هغه کومه اداره وه نوم مې ورته یاده لاړې، موږ یو ملګری پکې کار کوو، فکر کوم اوس امریکا ته تللی، هغه ماته یو ورځ مسیج وکړو، وی یو مشکل دی. مال څنګه مشکل دی؟ وی دلته د بعضې چې سیکولران دي یا ملحدین دي، وی دوی خپلو کې یو ګروپ لري چې یو اوزګار شي، د ده د کور خرچه او د ده جیب خرچه دا ټول انداز کوي او ده ته وظیفه پیدا کوي او ده ته ځای پیدا کوي. نو ما ورته ویلي موږ یو بل ته ویو چې مو تاسو یو بل سره د الله په خاطر مینه لرو که نه، وایي موږ چې یې کړي، موږ کومسې داسې یو فرصت پیدا کړی چې دغه فرصت دی، دغه ځوان استعداد لري، زه یې نه پېژنم. الحمدلله قمر کې د چیریټي بخش کې چې څونه موږ معلومات لرو، 25-30 کسانه کار کوي، په دیشو کې چې 3 کسانه چې نږدې ملګري دي دا 20 هېڅوک هم نه پېژني، نه مخکې نه رحمت الله نوروز پېژني او نه اوس یې پېژني. ولې؟ خو استعداد دی پکې. اوس دغه ورور یو استعداد لري، کېدای شي امکانات نه لري، خو زه پوهېږم چې دغه سړی دغه وظیفه کوی شي، ورته هم سی وي دې ولېږه، خالي زه یو وسیله کېږم وروره، دا بسم الله، دغلته کس په کار دی. نو دې د وجې موږ غواړو چې دغه استعدادونه راوسپړو، ورته وویو چې راځئ، بس په کور ناسته نه کېږي، راځئ په ګډه به سره کار کوو، کوم ځای کې چې زموږ خیر تاسو ته رسېده، زموږ کوم امکانات وو هغه به موږ ستاسو ته مهیا کوو، او کوم چې تاسو خپل امکانات لرئ هغه نه هم مخکې ځو. بل مهمه خبره دا ده چې امکانات، کوم امکانات لرو. نور ډېری ورونه فکر کوي چې باید موږ دغه غټې کیمرې ولرو، موږ باید ښه ډېر لایټینګ ولرو. هغه چا ویل که نه وایي چې موږ ته کومه ویډیو لیدلې وایي دا ماشاءالله وي ډېر نوراني هلکان دي. ما نوراني نه دي، بره لایټونه لګېدلي، غټ غټ لایټونه لګېدل که نه. اوس نو ډېر غټ غټ لایټونه ولرو او غټې کیمرې او مایکونه نه. دغه موبایل کې ما زه اوس ډېر موبایل مخکې صفحه مې خو ماشاءالله کش کې روانه وه، بیا یې ریسټریکټ کړه، بنده شوه. نو هغه یو ویډیو کې چا کمنټ لیکلی، یو خو ته ټوله ورځ د ځان ښکاره کوې، خو مال کامرمین نشته. نو چې کامرمین نشته مجبور کامره زه ځان ته ونیسم، یا یې تا وکړم، ایډیټر نشته. نو هغه هلک راته دلته ویلې دې باندې کار ډېر و. مال وروره ده نه وروسته زه چې چېرته لاړم ویډیو کوم او نشروم خپل صفحه کې، همداسې عادي ویډیو
کاریب ځاځي ته ځم که چکر ته ځم که چا سره ځم دا نور نشته چې دا ځای کټ کو دا پیسټ کو هله ویډیو داسې شو دې خوا نه څنګه شوه مایک نشته ځکه مال زه تنها اوسم چې تنها اوسم هلته که بل چاته موبایل ورکوم نه کېږي اوس ماشاءالله ټول سمارټ موبایلونه لري صحیح ده که چېرته اول کې ویډیو نشي کولی یو انسان وي زه نشم کوی حد اقل د یو کتاب نه یو ښه شی خو نشروی شي یو کتاب دې ولوستو یو ښه خبره دې ترې راواغېستله چې آنلاین خلک مایک بند نشي چې یو ښه خبره دې ترې راواغېستله نشره یې کړه بس دا خیر دې ورسېده یو ځوان په یو ځای کې مسلمان شوی په څه باندې یو چا دومره یو وړوکی کارت دی کارت شاته د قرآن آیات لیکل شوی دی چې آیا تاسو فکر کوئ چې موږ تاسو عبس پیدا کړي یاستئ او بیرته موږ ته نه راګرځئ دغه کارت یې کور کې ورته اچولی دا سړي چې راجع کړی چې آیا موږ ګرځئ او تاسو بې عبس پیدا کړی یاستئ موږ ته بیرته نه راګرځئ لنډې ویب سایټ onereason.com چې تله د تحقیق نه وروسته ون ریزن والا ته ایمیل کړی چې زه غواړم مسلمان شم ګورې یو عادي کارت دی یو چېرته دې وغورځو کېدای شي ستا د یو عادي لیکنې د وجې د یو ځان ژوند بدل شي یو عادي لیکنه د یو کتاب نه راواغېستله ودې لوسته خوښه دې شوه ودې لیکله لنډې دې ورته نوم ولیکه چې فلانی کتاب بستان هغه ځوان ځي هغه کتاب اخلي بس خلاص ما به بعضې وخت دا کتابونه لیکنې کولې لاندې بیا به چې پوهنتون ته تلم هم هلکان وو هم جنکیان وو د دې په میزو باندې به دا کتابونه ایښي وو ځکه هغه وي چې استاد لوستی دی نو حتمن دې کې یو څه شته بس هغه کتابونه به دوی لوستل بیا به مې دې ته هدف ورکوم مال تاسو به دې کتاب نه دیش مهمې خبرې ما ته راوباسئ دا مې ځکه چې دې کتاب کې نه ننوځي او ای ونه لولي نو دې د وجې تاسو سره موبایل شته دغه موبایل راواخلئ یو عادي ویډیو یو عادي موضوع یا خپل رشتې کې دغه واخلئ یو عادي ویډیو کې یو یا نور امکانات لري خپل ملګرو سره شریک کړئ همغه امکاناتو باندې تاسو دغه دعوت مخکې یوسئ بل د دعوت کې دلته هلکان چې ډېر زیات پوهنتونو کې سیمینارو ته نه ځي یو مشکل یې دا دی چې دوی ته آخر کې نه سرټیفیکیټ ورکول کېږي ځکه دا ستاسو سی وي ته په درد خوري ته چې یو چېرته سیمینار ته ځې ته ورته وایې چې ما په دونه سیمینارو کې اشتراک کړی هغه سړی چې ګوري پوهېږي چې دا ځوان داسې یو ځوان وده ځوان نه دی دا ځوان دی چې فرصتونه یې لیدلي قمر کې دی او هله ځه بل پوهنتون کې دی او ځه هغه فرصتو اسناد ورسره دی تاسو چې یو چېرته خپل اسناد سی وي مخکې کوئ هغه چې ګوري چې دا ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی ما پوهنتون کې هم دا خبره وکړه مال دې ځوانانو ته باید تاسو سرټیفیکیټ ورکړئ چې دغه ځوانان راځي دلته سیمینار ته راځي حداقل یو چې خو لري سی وي کې خو زه هم لیکلی شم 100 سیمینارونو کې مې اشتراک کړی نو دې د وجې موږ غواړو چې رحمت ورور هم همداسې دی چې تکړه ځوانان په هره برخه کې چې هغوی راوروځو کال کې یو 10 کسانه او دا 10 کسانه ټول دلته سره ملاقات وکړي یو بل صفحې نشر کړي لکه د ده ورور صفحه دا نشر کړي د ده دا صفحه ځکه ټول سره ملګري یو موږ به هم نشر کړو استاد به هم نشر کړي بل به هم نشر کړي دا صفحې به استاد ته مخکې ویسو که هغه استاد د انګلیسي دی که هغه د عربي استاد دی که هغه اداره او تجارت دی که هغه کمپیوټر ساینس دی که هغه سایبر سیکیورټي ده که هغه یوټیوب دی که هغه کیمرا ده هر څه چې دي هر رشته کې چې دی ورته وایي چې دغه ځوان دی وروره په دغه رشته کې مهارت لري دومره تجربه لري دغه کار کړی دی وروره دغه درسونه دي دا او بل هغه ورونه چې تجربې لري مثلا ورور ویل چې په علوم سیاسي یا مثلا په بلو برخو کې تجربه لري موږ دغې ته بیرته دا سیمینارونه برابر کړو چې ورور دغه ځوان دی لیسانس او ماسټري کړې ده په دغه هلته درس ورکړی 12 کاله تجربه لري تاسو ته آنلاین سیمینار درکړي په دغه موضوع باندې بسم الله صحیح ده دغه سیمینارونه ورکشاپونه تاسو بیا مجبوري چې تاسو خپله یو څېړنې وکړئ یو څه ولولئ او یو څه درس هغه ورسره زده کړئ انشاءالله بل مهمه موضوع چې ده په دعوت کې چې دغه ویډیوګانې تاسو کوئ په دې کې نوآوري ده ګورئ بعضې وخت زموږ رحمت ورور یو خبره کولی نو دا ویډیوګانې زموږ خلکو کتلې اوس خو ماشاءالله ډېره غټه سټډیو هغه وخت ډېره وړه سټډیو وه نو موږ په دې دیوال کې داسې یو نیم متر ځای دا کاغذي دیوار نیولی و پیسې نه وې نو موږ ویل که ټول دیوال ونیسو خرچه ډېر راځي نو یو نیم متر هغه کیمره کې چې راځي نو دا ځای هم نیولی و نو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښایسته ویډیو نو چې یو ورځ رحمت راغی ما ته وایي د هلکان دې کوټې ته مه ننباسي ولې وایي دا زموږ ویډیوګانو قدر کمیږي وایي دوی فکر کوي چې دا خو ډېر یو غټ ځای نو د هلکان یو ورځ راغی تاسو دلته ویډیو ریکارډوئ ځای چې ولیده وایي ودې لیده وایي دا اوس جدي نه نیسي موږ خبرې وایي دا چې اوس پوه شو چې دوی داسې کې ریکارډوي وایي دا جنې نو ما ملګرو ته ویل ملګري دغه اوس اتاق دی یو ورځ د دلته ناست یم ویډیو ریکارډوم یو ورځ ځای مې بدلوم ده خواته چکر ته خو ټول ځي ماشاءالله صحیح ده عادي خبرې عادي ګوره دا ولاګونه ډېر خلک ګوري دنیا نو یو ورځ ما ته هلک ویل وي ته د مجردانو پسې نښلی فیسبوک کې نو ما ورسره ټوکم مال دا ډېر ملایي خبرې چې شي خوند نه کوي دا ټول خبرې ملایي شي مال د دې مجردانو لارې او ټوکو لارې دا خلک زه راجذبوم چې کله چې لکه مسلم دا چې راجذب نه کوي بیا دې ته خپل پیغام نشي رسولی دا چې ډېر خبره ملایي شوه نو
بیا لږ هغه کېږي که نه خلک وایي چې دا ورکه نه ګورو یا یو رشته شوه یا یو بل شی شو یو ټوکه ټقار یم ښیي چې دا ځوانان را جذب کړو ځان ته. اوس زه ولایتو ته ځم زه هلته خالي هغه ولایت معرفي کوم چې دغه د ایوب ځاځي ته راغلو صرف خلک تشویقوم چې لاړ شي ایوب ځاځي ته پیسې مصرفوي ځي چکر وهي هلته خلکو ته خیر رسیږي سودا اخلي تیل اچوي ډوډۍ خوري خلکو نه سودا اخلي یو دکاندار کار پې کېږي خپل ولایت ګوري هر ځای ته چې موږ ځو موږ نورستان ته تللي هغه وخت تېر حکومت کې ویډیو مچولې وه نورستان نه ملګرو زنګ وهوی ویډیو بنده کوي چې دلته ځای نشته ټول په موټرو کې ویده کېږي وایي چې دوی تللي دي نو موږ ولې نشو تللی بس ټول وی روان شوي ځای نشته موږ دا هدف دی بس پرېږده چې د وطن کې وګرځي ګرد کله د خوا ځه او کله هلته یا هلمند ته ځه او بل دغه د خپلو هېوادوالو دغه مینه خلکو ته ښکاره کړو ګورې دا موږ هلمند او ډېرو ولایتو ته ځو موږ دا احساس نه کړو چې خپل د کوره لرې شوي یاستو او موږ دا احساس هم نه کوو چې موږ بل چا سره راغلي یو داسې فکر کوو لکه خپل ورونه هم چې دي دا مینه ده الحمدلله قندوز ته ځو شمال ته ځو ولایت طرفه شمال میریم ولی ما احساس زیر نمیکنیم که یا کسای دیگه هستند ما میگیم بیادرای ما هستند میریم همون محبتی که واقعا در قریجات و در قلبای مردم است یک تصویر مثبت تصویر به مردم برسانیم یا مثبت فکر خلکو ته ورسوي چې ګوره زه راغلی وردګو ته دغه ورونه دي دغلته اوس مثلا مڼې پخې دي او زردالو دي د خلکو دغه قدر او عزت کړی بس خبره ختم یا سپینګیري یا نورستان لارې کې دي یا ماشومانو سره سړی خبرې کوي دا هغه څه دي چې نوآوري ده چې تاسو یې کوی شئ خپل ملګرو سره چکر ته تللی شئ اوس چکر ته ځئ خپل ملګري دي وروره ته یو ښه خبره وکړه ته د دې ژوند تجربه دې ووایه ته د یو ژوند تجربه ووایه ته یو ژوند تجربه ووایه خپلو کې سره دغه ویډیو اخلي نشروئ بس خبره ختم خلک دا ویډیوګانې ګوري په دې ټولو خبرو کې ته یو خبره کوې چې والا دغه ښه کتاب دی که دا کتاب ولولیم دا به ډېره ښه خبرې د یو مستند ما کته دغه عیسویان څنګه ځوانان ماشومان په دام کې نیسي په هغه کې یو هغه یې ښکاره کوو چې دوی په کارتوني کې اول 10 برخې داسې کارتوني جوړوي چې په ده کې هېڅ هم نه یعنې ته چې ګورې فکر کوې چې بس دا یو عادي کارتوني ده 10 برخو کې چې ماشومان ځان سره جذب کړ هغه نه وروسته په دې ټول 15 دقیقو کې یوه دقیقه کې د دوی مسیج رسیږي په 15 دقیقو کې یو دقیقه لري چې هغوی کې دوی خپل مسیج رسوي او کله کله د دوی مسیج چې شاته بیکګراوند عکس خبرې زه کوم خو بیکګراوند یې مسیجي دوی په دې طریقې رسوي ولې موږ یې ونه رسو اسلام پیغام یو ولکی دی که وګوري ماشاءالله باډي بلډر دی خلکو ته خبرې کوي یو باډي بلډر دی مسلمان دی خلکو ته د فټنس تخنیکونه زده کوي بیا ورته وایي که دغه حدیث دې زده که تا نه کمې پیسې اخلم حتی نور چې وایي که مسلمان نه تا نه کمې پیسې اخلم راځه هغې کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ورته کوي یعنی یو طریقه کې رانیسي ځان سره بیا په هغې طریقه کې ورته خپلې خبرې رسوي نو اوس فلمونه تاسو وګورئ حتی چې دغه ښه وګورئ بله ورځ زه یو کارتوني ته ناست وم د ماشومان سره هلته راځه دې کارتوني کې دي چې شی ورته کېناستلم ښه راتاو شو راتاو په دې ټول کارتوني کې یو دانه دی چې یوه سترګه دغلته ده لکه دجال غوندې نو زه چېرته هم چې په دنیا کې خو نه حیوان شته یو سترګه نه 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 کوم څوک شته نو دا په دې ټول کارتوني کې دا یا پکې یو بل کرکټر راوړي هغه کرکټر ډېر خوږي ډېرې ښې خبرې کوي ماشومان خلک ځان ته راجذبوي اوس دغه ټکنالوژي دغه امکانات دغه سیستم دغه انټرنیټ نه موږ ولې دغه استفاده ونه کړو موږ ولې دغسې یو یوټیوب چینل خپل ځان ته جوړ نه کړو چې هم به چکر خلکو ته ښکاره کوو هم به خلکو ته د خپلو هېوادوالو مینه ښکاره کوو هم به د خپل ورورولي ورته ښکاره کوو هم په مینس کې به یو ښه خبره وکړو چې وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چکر ته چې ته دغسې به یې کوو صحابه چې چکر ته تلل دغسې به یې کول سلف صالح چې تلل دغسې یو خبره فلاني عالم ډېر ښه سړی دی ډېر ښه کتاب لري تاسو دا کتاب وګورئ دا چکر کې ما سره دی اوس خلک فکر کوي ګوره مېز اصلي چکر و خو هغه مېز کې موږ خپل مسیج ورسوه ډلیور کړو چې دا لاره کې ګوره قندهار لاره کې تلو ما ځان سره کتابونه اخیستي نو ویډیو کې مې داسې وایي دا کتابونه چې هغه مالدا لاره کې لولم چې تر څو یو نوې نظریه پیدا شي او رښتیا کله سړی ستړی شي هغه یې لولي خو هدف مې دا و چې دا خلک د کتاب ته لاړ شي یا بعضې ویډیوګانې مې هغه د ایوب ځاځي کې هغه زیارت وشي او ویډیو کړې وه مخکې نه ما پلان و چې زه دغه ویډیو کوم ډېر ځایونه مې تشریح نه کړه او خلکو شروع کړي چې ته ویډیو باندې نه پوهېږې او ولې دی ځای ته صحیح ته معرفي کړی نه دی ما زړه کې ما که معرفي کړی مې بیا همدونه نه کتل اوس ټول پسې ګرځي چې دا به اخره پورې ګوري چې تودرې دا کم ځای دی نو دا بعضې شیان مجبور یو چې ویې کړې چې او ستاسو تاسو چې ځان اټریکشن ته مخه کوي نو هر ځوان سره ماشاءالله موبایل شته چکر ته ځئ حد اقل په شپه زه چې هغه یو ملګري راته ویلې کله رحمت هم راته وایي تا د ایوب ځاځي ویډیوګانې خلاصېږي که نه مالې 20 نور هم لیست کې شته چې چېرته برابرېدم یو ځل نه د 15 میاشتو کانټینټ جمع کېږي یو چکر ته چې لاړئ
پنځه شپږ ویډیوګانې کېږي نو اوس ټول ماشاءالله ځي ورونه ځي اختر دی بل ځي ته ځي ملګري دي نو د دې وجې تاسو ډېر کوشش وکړئ چې خپل دعوت کې څه شی وکړئ نوآوري وکړئ یو طریقه مه غږوئ کله کله زه تنه داسې مې موبایل نیولی هېڅ خپله نه راځم یو ښایسته ځای همداسې روان یم یو خبره پکې کوم کله یې ځان ته ونیسو سیلفي کله یې ملګرو ته کوو یعنې طریقې دي مختلف ځایو ته ځي یو ښایسته ځای مولیدو خپله ویډیو کوي لیکنې هم دي نشر یې کوي که چا ماسټري کړي لیسانس کړي تاسو مونوګراف لرئ د مونوګراف یو ښه خبرې خپل نشر کوي څنګه مونوګراف لیکلی څنګه یو ځوان مونوګراف لیکلی شي کومې هغه دي ریسرچ کوم هسې کوی شي تحقیق کوم هسې کوی شي اوس یو څوک کمپیوټر ساینس وید کېدی شي تا ته ډېر ښه پلیټفارمونه ډېر ښه ویډیوګانې معلوم وي اوس استاد تاسو ته ویل ماشاءالله چې په دعوت کې دغه کتابونه دي ستاسو رشته کمپیوټر ساینس ده تا ته ښه چینلونه معلوم دي راځي ځوانانو ته چې څوک کمپیوټر ساینس وي دا 5 مهم چینلونه دي ورشئ زده کړئ ته یو څوک ژورنالیزم وي هغه د ژورنالیزم په اصولو پوهېږي چې په ژورنالیزم کې دغه کتابونه ډېر ښه دي ویې لولئ هر څوک خپله رشته کې ګوره څومره خیر هم رسېږي زه کله کله محصلینو ته یم موږ ته الله تعالی ټولو ته استعداد ورکړی موږ یې خپل استعداد وژلی او کله کله زه استادانو ته وایم د پوهنتون چې ډېری وخت موږ استادان ملامت یو چې د محصلینو استعداد مو وژلی په څه شي باندې په مفت نمرو باندې بس 9 9 اته 9 9 اته بس حال چې بس استاد خوشحال شاګرد خوشحال پوهنتون خوشحال او شاګرد هم خوشحاله دی نه اسایمنټ کوي نه سیمینار کوي 4 کاله بیچلر درس وي په انګلیسي نه پوهېږي تا 4 سیمسټره څنګه درس ویلی 4 کاله چې یو کالم صحیح سړی انګلیسي ووایي ته 4م کال ته څنګه ورسېدلی چې په انګلیسي ته نه پوهېږې چې دومره ته دا لیکې ته دې ته رسېدلی څنګه ته خو انګلیش میډیم درس وایي هغه درس خو نه وایي ولې ځکه چې موږ استادانو پې غفلت کړی سترګې مې پې پټې کړي دي مفتې نمرې مې ورته ورکړي بس راځه اوس شاګرد خوشحال دی ارزیابي کې استاد ریاض ټاپ استاد دی بس خوشحاله دی او آخر کې چې فارغ شي تاسو باور وکړئ دا ډېر دردونکې خبره ده محصلین د پوهنتون نه فارغ شوي دي سی وي نشي لیکلی ځي کمپیوټر کار ته انټرنیټ کلب والا ته ځي چې هغه بې سواد دی ورته وي وروره یو سی وي خو راولې دقسې کوي حال دا چې 4 کاله د درس ویلی دی دا اوس پوهنتون کې دوشنبې ورځ زما سیمینار دی زه اداره مجبوروم چې شاګردان ته سیمینار ورکړي زه ورته دا تاسو ته پیسې درکوي مدیر ته مې ویل مال دا ماښام ټایم کې چې هلکان راځي مال ولې دوی مفته درس وایي فیس نه درکوي فیس ورکوي مال ولې تر اوسه پورې د سلام په تاریخ کې ماښام ټایم ته چا سیمینار نه دی ورکړی 14 کاله شوی په 14 کاله یا 10 کاله اقتصاد کې د ماښام ټایم محصلینو ته هیڅ چا سیمینار نه دی ورکړی او څو دورې فارغین لري ولې مال دا محصلین نه دي خیر ده که 5 شپږ دي دا خو کار کې ورځې وظیفه لري بیا مې نن په بل ورځ مدیر ته ویل مال دا د دوی حق دی که چېرته تاسو ورته سیمینار نه دی او استاد راځي خپل کریډټ او پیسې اخلي او ځي مال دا خپل غفلت او خپل مسؤلیت کې مال غافله ده هر استاد مجبوره کوي چې په سیمستر کې ته به سیمینار ورکړې ته به ورکشاپ ورکړې سار ټایم ته به ورکړې مخکې جنکیان وي جنکیانو ټایم ته به ورکړې او ماښام ټایم ته به ورکړې ولې دا استاد 12 کاله تجربه د محصل زه ځمه سبا د سلام نه ما استعفا ورکړه خلاص لاړم نور نه کوم کار نه کوم نو دغه مهارتونه زه دې وایم چې تاسو ته الله تعالی ډېر ښه استعدادونه ورکوي ولې خپله یې وژنئ په څه شي باندې قرار کښېنه کور کې درس مې وویلې و خلاص شو وظیفه مې د کور ته ځم دا مونږ الله تعالی دې لپاره پیدا کړي چې زه خپل وظیفه مې د کور ته ځم معاش مې اخلم کور ته مې راځم بچیان مې خوشحاله بس زما یې نورو سره سره دا مونږ الله تعالی یو غټ هدف لپاره پیدا کړي او هغه غټ هدف ستاسو کې چې کوم استعدادونه دي د لیکنې دومره تکړه هلکان دي داسې ښه لیکوالان دي زه ورته وایم هلکه دا لیکلي دي والله وایي موبایل نوټ کې مې پرېږدي خو سبا مړ کېږي دا موبایل نوټ کې دې پاتې شي خو نه شوی پوهېږه که نه وایي ما ته داسې صحیح نه ښکاري تا ته دې ستا په فکر کېدای شي ته خپل ځان ته فکر کوې چې والله زه هېڅ نه یم زما هسې خوشې خبرې دي هسې یو لیکنه نه ولې یو بل مسلمان کېدای شي په دې مشکل کې حل راشي ستا دا لیکنه ولولي یو مشکل یې حل شي ما اوس انګلیسي بلاګینګ شروع کړی څو وخته مخکې بنګلادیش نه خلکو ویل ماشاءالله I love افغانستان I love افغانستان ما اوس په انګلیسي کې شروع کوم چې د افغانستان مثبته څېره په انګلیسي کې خلکو ته ورسوم هم انګلیسي کوم هم فارسي هم دري کامرمن ته مې شواله کوي فارسي شو بیا دا یې ټول کټ کوم نو ما ته یو ورځ ویلې انګلیسي څه کوم راځه نور خلک وګوره افغانان ته خو ډېر شیان تشریح کړ چې دا افغانستان داسې دی ما انګلیسي کې اډینس هغه خلک پوه شي چې افغانستان څنګه یو ملک دی فرهنګ یې څه شی دی خلک یې څنګه دي څنګه خلک ژوند کوي هغه امکانات چې تاسو سره دي الله تعالی درکړي دې باندې کار وکړئ او موږ خدمت کوو هر هغه ورور چې غواړي صفحه ځان ته جوړه کړي غواړي دعوت وکړي غواړي لیکنې وکړي لږ مخکې لاړ شي یو دومره لیکنې وکړي چې حداقل یو څوک یې تاسو صفحې ته راشي چې یو میاشت کوم لیکنې کړي موږ بس تاسو دغه نه صفحه راواخلو خپل شخصي صفحو کې به یې نشر کړو چې دغه ورور کمپیوټر ساینس دغه دا یو بل سره به ګروپ ټول به یو بل سره همکاري کوو 20 نفر استو 20 صفحې لرو هر صفحه 50 زره 21م سړی چې راځي
فکر وکړئ هغه به په څو ورځو کې 50 ته ورسېږي. 20 نفره زر زرار میاشت کې شیر کې چور راغله، نوی سړی راووته بازار ته. صحیح دی. پس 21 دیش همداسې دا یو وخت به وګورئ چې ماشاءالله سلګونه ځوانان چې ټوله صفحات هم نیولي، اجتماعي صفحې هم ټولې نیولي او ټول دا د خیر مسیجونه د هر کونج نه رارسیږي په هر ژبه، زبان فارسی د هر زبان. صفحات اجتماعی را گرفتیم، جوانا را تربیه کردیم، برتان مسیج میکنه استاد ما نمیفهم کدام رشته را بخوانم و ما مسیج میکنیم ما استاد هیچ نمیفهم. 2 سال حقوق خواندیم، بعد از او رفتم اقتصاد خواندم، پس ماندم دلم نشد، عالم ایران مانده. همین یک جوانه که یک راه خوب نشان بدین که برادر اینی رشته را انتخاب میکنی، پیش از انتخاب رشته اینی چیزا مهم است، استعداد طبیبی، شوق طبیبی، باز رشته تا انتخاب میکنی، باز پانتونا را برو از نزدیک بشی، از محصلین پرسان کو. خلک کله کله شرم کوي څنګه محصلین نه څنګه پوښتنه کوي. هغه د بزنسو خبره، موږ یو رستورانټ یو څه ملګرو سره رستورانټ شروع کړی، نو هغې ما ته د خریداري جنجال زما په غاړه اچولې. سهار وختي راپاڅېدم راغلم دې مارکیټ ته. دې مارکیټ ته چې راغلم دا د جوسو ته مې واخیسته او دې کیلې و د دې باندې بولي لګېدلی چې یو غږ کې 600 800 خلک لاس جګ کړي. نو زه چې تر څو حسابومه چې دا به څو درجنې وخت یو سړی واخلي، بیا ودرېږم بیا جګ کې 1000 افغانۍ 800 600 بیا چې تر څو حساب کوم چې بس یو سړی جګ کې. اخر مې ویل مال وروره ته په دې نه پوهېږي، یا به یې توکلي اخلي او یا به څوک پیدا کوي چې پې پوه شي. څنګ کې یو هلکی ولاړ، مال ورور سلام علیکم ورور ښه ویل ښه مال د کوم ځای وایي د لغمان یم. مال ښه لغمان کې د کوم ځای د علیشنګ یم وطندار وته سړی. مال ښه چېرته د کراچۍ ده وایي ارزان قیمت کې. مال چې کوي کیلې خرڅوم. مال بس ته خو مې په کار وې که نه. مال ګوره زمونږ نوی رستورانټ دی او په دې شیانو زه نه پوهېږم. دا چې زه تر څو حسابوم بل سړي اخیستی. مال ته څه پوهېږي دغه 12 درجنه دي. مال ته څه پوهېږي چې دا 12 وي. زه شاخ پېژنم. مال ښه داسې وکړه ورور یو 2 شاخه ما ته هم واخله. زه په دې شیانو بس چې کله ښه شاخ راغی بس وي ما ته یې پرېږده. بیچاره ودرېدو بس چې 2-3 دانې راغل، الله دې ورته خیر ورکړي، دا یې واخیسته. ځکه یې مسلک و. که زه هلته ناست وی ولاړ وی چې اوهو ته ودرېږه دا به اوس اخلم څنګه. د ده کار و دننه مې پوښتنه وکړه. هېڅ شرم نشته وروره، زه نه پوهېږم دا کومه سي دوی خرڅوي، دا خو بولي ده، توکل کار دی چې چا په څو واخیسته. نو دې د وجې ده کې هېڅ شرم نشته چې تاسو یو ملګري نه پوښتنه وکړئ، یو بل ملګري نه پوښتنه وکړئ، یو وړوکی کار شروع کړئ. صحیح ده. دا شو عموم زموږ هدف او څه کوی شو. او دا راځئ څنګه کوی شو چې خپل دغه اداره دغه دعوت ته اقتصادي یو څه سیستم برابر کړو. تاسو په دې پوهېږئ کېدای شي ډېر خلک په د فکر نه یو عادي برګر دکان چې زه پوهېږم د ورځې دخل 50,000 افغانۍ دی، صرف برګر خرڅوي. وطني برګر د ورځې دخل 50,000 افغانۍ دی چې کم از کم وګټي 10,000 ګټي، د میاشتې 3 لک افغانۍ شو. یو عادي برګر دکان دی. ګورئ صحیح ده. کله کله انسان کېدای شي تجارت کې ګټه وکړي، کله کله انسان معنوي ګټه کوي. کېدای شي مالي تا ته څه امکانات اول کې رانشي، خو تا یو 15-10 کسان ته کار زمینه مساعده کړي، هغوی ته خیر رسېږي. دا تا ته مهم دی. کله کله ته پکې یو تجربه حاصله کړې، ته پوه شي مارکیټ ته ننوځې چې دا خلک کوي څه شی. هر ورور دی یو ځوان پیدا کړي، باور وکړي چې یو عادي د چپسو دکان هم شروع کړي، د یو پانتون مخه کې یو ښه برګر ورکړي، یو صادقانه پاک صفا برګر ورکړي، یو عادي جوس ورکړي، باور وکړي چې 4,000 5,000 او 1000 روپۍ د ورځې خو ګټئ. ما د یو هلکي نه پوښتنه وکړه زموږ همسایه دی دا ژاله خرڅوي، ما لې 100 روپۍ ګټي، رښتیا وایي د میاشتې وایي 15,000 صرف ژاله خرڅوي. مال د میاشتې 15,000 افغانۍ ګټي. وایي مکتب مخه کې درېږم تر 3-4 پورې ژاله خرڅوم، دغه اوړي کې مې قرضونه مې خپل خلاص کړ، په ژمي کې بیا 7,000 کار کوم چې دا سوپ خرڅوم هغه دونه ګټه راته نه کوي، هغه کې کور چلوم. ګوره عادي دکان دی. بل ورځ په دې چا ښار ته روان و، د هلکي بادرنګ سپینول مالې ورور 100 روپۍ ګټي، رښتیا وایي ورځې 300 نه تر 400 افغانۍ ګټه. خالي پاکۍ یې راوړي که یو څوک غواړي کار وکړي هغه هر رقم کار کوی شي. داسې نه دی چې ووایي چې والا زه نه کوم. دا اوس ځکه ما سره کور کې مور مې جنجالي، دا نن شپه هم را سره جنجال کوي، نور به په رستورانټ کې اشپزخانې کې دې ونه ګورم. پوه شې دا لاس مې لږ سوځېدلی مال مورې دا چې زه دا خلک ونه رسوم، په ټریننګ دې ته ور نه کړم، دې زه پوه نه کړم چې حفظ صحت څه شی دی، نظافت څه شی دی، پاکي څه شی دی، څنګه به مشتري ته جنس وړئ، څنګه به یو مسلمان سره خبرې کوئ، هغه به تا ته څه شی وایي. موږ ته خو دین الحمدلله ډېر شیان هڅه کوي، دا نه کېږي. مجبور یم زه یو میاشت 2 میاشتې خپله ودرېږم او ورته وایم چې دا داسې تیارېږي، دا داسې پاکي او نظافت د دې په سر باید زه ولاړ اوسم. نو وایي ته د پانتون استاد او اشپزخانې کې ولاړې، دا بده خبره. خبره نه ده. خپل تجارت دې ته کار وکړه. زحمت و بده خبره دا ده چې زه لاړ شم چاته امرور 100 روپۍ راکړه، والا پانتون استاد یم معاش نشته، پانتونونه رخصت شل، جنکیانې بند دي، زه نشم کولی، والا جب خرچه مې نشته، یو 2,000 روپۍ خو ته راکړه. شرم دا دی. شرم دا نه دی چې زه لاړ شم خپله کار وکړم.
چې که هر شی که ماسټري که دکتوري که هر شی ځان ته به حلال رزق پیدا کوئ. نو دې د وجې تاسو کولی شئ واړه ډېر ښه تجارتونه دي. یو ملګری مې کوثر پیپ کې کار کو، اوس صرف کالي لیږلي امریکا ته، خور کور دی د یخن کالي د مزار نه آرډر کوي، خور کور کې امریکا کې ایښي، انسټاګرام کې خرڅوي، د میاشتې 15,000 روپۍ ګټم افغانۍ. وایي ټول کالي مې جمع کړ، ښه ډېر کارګو ته مې ورکړ، کور امریکا ته یې ولېږل، خور کره مې د انسټاګرام کې چې کوم آرډر راځي خور ته مې ادرس یې لیږم، خور مې خالي همغه کالي لیږي هغې ته. تاسو به ډېر ملګري اروپا کې، تاسو د دې امکانات نه استفاده نه کوئ. صحیح ده، صرف د ځینه کالي لیږي، افغاني کالي لیږي، بس یو ځي ته کارګو ته یې ورکوي لیږي، انسټاګرام آنلاین یو څه خرڅوي. او حتی داسې کسان هم لیدلي کېدای شي ما هغه سره بحث وکړو، ما نه پوهېږم، ما له استاد شمس نه به یې پوښتنه وکړو، جنسونه یې خپل نه دي استاد، زی په دکان کې د دې دکان د درختو د ښایسته ښه ډېر کالي دي، د دې درخت دته وایي وروره زه د دې عکسونه اخلم، زه آنلاین کاروبار لرم، د دې د دکان د درختو همغه ښایسته عکسونه د هلته د واسکټ او د خولۍ د دې عکسونه آنلاین اچوي، چې کله خرڅ شل آرډر راغی دا راځي دته ورکوي خپل ګټه چپته کې د ده جنسونه خرڅوي. ما ورته ویل مال دا خو د بل چا جنس دی ته خرڅوې، تا خو نه دی اخیستی، پردی جنس ته څنګه خرڅوي؟ دا خو زموږ روزمره کار دی. د هر دکان نه زو عکسونه اخلو آنلاین اچوو انسټاګرام او ټیک ټاک کې، چې وایي چې آرډر راته راغی زه هغه دکان نه خولۍ اخلم، د نه واسکټ اخلم، د نه دا اخلم، مال جنس تا دی؟ نه جنس زما نه دی. ګټه څنګه کوي یار؟ جنس باندې 200-300 ګټم که نه، ما خو هېڅ شي هم نشته، هېڅ سرمایه مې نشته، صرف انسټاګرام او ټیک ټاک اکاونټ مې دی. بیا ما ورته ویل مال دا د پردي جنس خرڅول مال دا به باید صحیح تحقیق وکړو چې دا صحیح دی که نه دی، ځکه د بل چا جنس دی او ته هېڅ مالکیت نه لري او خرڅوې. نو ډېر خلک داسې استفاده کوي، ډېر خلک یوټیوب کې کوي، یوټیوب کې ولاګینګ تر ټولو ښه هغه دی. او ماشاءالله افغانان خو انګلیسي اکسنټ یې داسې دی چې بس ټاپ، صحیح ده. بنګالیان او انډیان چې څونه انګلیسي وایي بیا داسې یو غټه غټه انګلیسي وایي. افغانان ماشاءالله چې یو ځای ته لاړ شي تاسو اکسنټ وګورئ، چې امریکا ته تللی امریکن اکسنټ لري، چې انګلینډ ته تللی برټش اکسنټ لري، چې استرالیا ته تللی مقه اکسنټ، ډېر ښه استعداد لري. راپسې کې ښایسته ولاګونه کوي، خارجیان راځي ګورئ افغانستان ته ولاګینګ کوي او خپل یوټیوب باندې میلیونونو ډالر ګټي. افغانان دلته ناست دي، انګلیسي باندې پوهېږي، پوهنتونونه هم فارغ دي، دونه نشي کولی. تاسو دا تېر 1.5 کال کې وګورئ څومره خارجیان یوټیوبران راغلي افغانستان ته، عادي ویډیوګانې کړي چې افغانستان کې ښار کې خلک څنګه ګرځي، کورۍ څنګه ډوډۍ خوري، څنګه کلي دي، څنګه ژوند دی، او قندار ته لاړم او په سړک کې قندار ته لاړم، ډېر عادي خبرې. ولې لاغل؟ ځکه چې په رسنیو کې افغانستان ټرینډینګ موضوع دی، همغې خاطر راغلل افغانستان ته، بس ویډیوګانې وکړه دلته هلته. دا یو ښه لاره ده، یوټیوب ښه لاره ده، کوشش ورته وکړئ، ښه ویډیوګانې پکې ثبت کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. دا اوس داسې هلکان دي 1000-2000 ډالر ما استاد د ترکیه کې د دلته د 3-4 چینل ورسره ما ته ویلې چې یو کس نورستان کې راته پیدا کړه، د میاشتې 10,000 افغانۍ ورته معاش ورکړو، خو ښه خبرې وکړي په دري ژبه او نورستان معرفي کړي. مال څنګه استاد ټوکې مې وکړو، مال لکه چې بیا د کوم خوا پلان د پیسو تړلی، مال صحیح معاش ورکوي که نه، هسې مې ورسره ګپ لګ. وایي داسې اکاونټونه سکرین شاټ یې راولېږي، وایي داسې اکاونټونه دي افغانستان کې ما سره دي، ترکیه کې ځي پیسې ما ته راځي، د میاشتې 15,000 ډالر ګټي. صرف دا نورستان کې خلک څنګه ژوند کوي کلي کې، بس دا د کلي ژوند شپه شوه او شپې دلته خلک څه کوي، ودونه د دوی څنګه دي، فرهنګ د دوی څنګه دی، او دلته ډېر تاریخي قلا ده، والا دلته په اسونو راغلو، دلته 15 ساعته سفر وکړو، غره کې هم سفر وکړو، بس دا خبرې دي. مال دا خو چې داسې مال زه پوهنتون هر څه پرېږدم، بس قلار ښارو کې ګرځم، چې ورته یم دا بادرنګ خرڅوي او د سړک کې ولاړ دی، دا مال عادي ویډیوګانې دي، خاندي، دغه خلک ګوري که نه. مال ښه وایي سکرین شاټونه، یعنې د میاشتې 15,000 ډالره دی عادي، او د څو میاشتې کېدلې 6 میاشتې نه 1 کال کېده چې د هلکي یوټیوب چینل جوړ کړی. جواز هم تاسو ته وزارت اطلاعات فرهنګ درکوي، اوس یوټیوب ته به جواز اخلئ، جواز به اخلي، بس دا مخکې اوس یوټیوب چینل دی، بسم الله کوي، کوی شي چې په دې برخه کې کار وکړي. دا د بل لاره چې عادي تجارتونه دي، مخکې مې ویل چې عادي د برګر شاپ دی، که آیس کریم دی، که شیریخ دی، که شیدو چای دی، که هر څه دی، وړوکی دوکان د کور څنګ کې. پرون زه جاوید ابراهیمي څنګ کې تللی ملګری عبیدالله هم راغلی و، لکه چې نو هغه راته وایي زه د کوم ځای نه یو برګر دوکان ښکاره کړو دې ځای ته راځم، صرف برګر لپاره، یو مخلوق ورته را روان وي. دا هلکان دي عادي برګر خرڅوي 50 افغانۍ، 50 افغانۍ، 10 افغانۍ، دغه عادي شیان خرڅوي. ولې موږ فکر کوو چې دا خو عادي بزنس دی، نه لري نو څه $1,000,000 کار کوي نشي، چې یو څه امکانات نه لري، د یو خپل کلي کې د یو عادي رسټورانټ، د یو عادي پیزا شاپ یا د پیزې یا د آیسکریمو بزنس خو کوی شي. استا الله تعالی پکې برکت اچوي، زحمت وباسه، لږ 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 لږ. تاسو وګورئ هر هغه تجار چې ګوري د ډېر وړکي ځای نه شروع کړي، عادي شروع یې کړي. ما ته بل ورځ چا وویلې دلته موټر کې مې یو جنس بار زه چې چا سره کینم بیا ورسره ډېرې خبرې کوم، څنګه یې ښې څنګه، وایي زه جوالي وم،
مال چېرته وي صدیق عمر کې جوالي ومه د هغه مې کته کول یخچالونه مالخه وي په هغه مې پیسې وګټل ځان ته مې دا هغه واغسته سوزکی اغستی دی اوس بار وړم 10 کاله کېږي دا بار وړم وایي ټول مې په جواليګري ګټلي هغه یعنې ګوره چې یو سړی زحمت وباسي په هره طریقه وباسي دا نه دی چې والا زه ښه وظیفه مې وه رئیس ومه وظیفه مې لاړه اوس به زه برګر دوکان جوړوم اوس به زه آیسکریم بله لاره نه لري یو بزنس شروع کوم خلک د شاتو کاروبار کې څوک د کالو کاروبار کې څوک د عمده کار کې څوک سپری او د ډېر شیان دي یعنې دا هغه شیان دي چې تاسو یې کوی شئ پکې ورننوځئ او همدغسې آنلاین اکیډمیانې دي اوس تاسو ګورئ افغانستان کې هغه ورونه چې اداره او تجارت یې ویل یا رشته ده یو 2 استادان نیسي یو کمپیوټر ورته اخلي چې لږ مشهوره شوي آنلاین درس ورکوي هغه استادانو ته به هم کار برابر کړي تا ته به هم د میاشتې یو 100-1.5 ډالر پاتې کېږي داسې خویندې دي چې د میاشتې 400 ډالره آنلاین کورونو ته درس ورکوي دزې نه 2-3 کوره پیدا کړي خارج کې ماشومانو ته ورته درس ورکوي 50 ډالر ورته لیږي بس استعداد لري چې څوک مجردان یا هغسې خویندې پیدا کړي چې ښه ډېر درس یې ویلی چې آنلاین درس ورکړي پیسې مو ګټي چا چې کړي نو هغه دی بس پاتې که نه یا کوشش وکړي چې نو دې د وجې دغه لاره هماغه ده آنلاین ښه چې مخکې لاړئ ګوري زه اوس دې تجارت دننه چې نه وځي باور وکړئ بل ورته مې هلکانو ته ویل مالې په هېڅ چا باور نشته بیخي چې ورننوځئ چې دا دننه پکې دا خیانتونه ګوري چې حیران ورته کښېنې تاریخ تیره شدو باندې جعلي ټاپې لګوي بېرته د سره تاریخونه لګوي تاریخ تیره شدو باندې ملایي باندې په بل باندې اوس خلک وایي چې دلته دا مشکل دی خلک تاریخ تیره ښه بدیل چې دی بل بدیل لري نه خو ته مخکې شه ته خلکو ته ښه جنس ورکړه د مسلمان په صفت ته ورسره خیانت مه کوه ته ورته وایې چې دغه جنس دی وروره دغه شی دی دغه اخلي په دغه ایرانی دی دغه پاکستانی دی دغه هندی دی دغه د افغانستان دی اخلي بسم الله ته خیانت مه کوه چې هر سړی ننوځي دننه راشي دې بازار ته تکړه ځوانان راننوځي صادقه ځوانان راننوځي خلکو ته ښه کار زمینه برابره کړي او خلکو سره هم ښه رویه وکړي بسم الله څو وخته مخکې ما د عیسویانو په هغه باندې ریسرچ کوه عیسویان دغه خپل دغه کتاب چې دی د بایبل 1100 ژبو یې ژباړلی دی یعنې تاسو په هر ځای کې زما ملګری وي ولاړم یو ماشوم راغی وي ما ته وي د کوم ځای وي ما ورته ویل افغانستان وي ژبه دې چې ده وایي ما ورته ویل ژبه مې دري ده وایي یو دقیقه کښېنه تا سره مې کار دی وایي ولې ما ته ویل چې زه درته بایبل راوړم وایي ما صرف دا امتحانو چې د الکي کې دونه استعداد شته چې ما ته یې راوړي که نه وایي زه لاړم کېناستم کافي راته راوایي ته تر څو دا کافیس کې 2 ساعته ورته ناست 2 ساعته بعد دی فارسي کې ما ته بایبل راوړی چې دا واخله ویل ونه 2 ساعته وروسته ګوري د عیسویت ته چې خپرېږي د شاته غټ تجاران لاس لري اوس که موږ ښه خودکفا اوسو حلاله دنیا ښه ده خلک بعضې وخت وایي زه بعضې ملګرو سره ویم بعضې مولوي صاحبان دا دنیا موږ ته داسې هغه کې لکه جهنم کې چې پراته وي حلاله دنیا ښه ده چې ښه ډېرې پیسې ولرې حلالې ولرې ښې وخورې ښه ځوانان سره قرض اسانه دی وروره 1 لک دې په کار دی هم واخله ځان ورسوه چې کله ورسېد له بېرته یې ما ته راکړه قرض چې دا پیسهدار سړی ډېر خیر رسېږي ګوره پیسهدار سړی حج ته ځي پیسهدار سړی صدقه کوي پیسهدار سړی زکات ورکوي پیسهدار سړی قرباني کوي پیسهدار سړی مسجد جوړوي چې پیسې در سره نه کوی شي دا خیر نه شي کولی نو اوس چې الله تعالی موږ ته دا دنیا راکړې کار پکې وکړو خو داسې نه شي چې دنیا هم زړه ته داسې راننوځي چې بیا آخرت هیر کړو نه هغه نه باید حلال کار ته زحمت وباسو موږ کله لټي کوو وایي والا ورکه دنیا ته کار په کار نه دی د لټي د وجې دنیا په درد نه خوري لټي نه په ځان زحمت وباسي تاسو پوهېږي دا 2 هفتې کېږي 2 هفتې وروسته مې نن خپل پلار لیدلی ځکه چې زه شپې سهار وختي هغه وظیفې ته ځي شپې زه چې رسټورانټ ته ځم 11 پورې خپل رسټورانټ کې دا هلکانو ته هم داسې وکړي بیا لیست کوو سبا څه کار دی تر څو چې دا ټیم جوړ شي اوس چې دا زحمت او موږ نه چې رحمت راشي دا اوس چې پوه شو چې کله رحمت راځي دا ټول داسې راخوځېږي او ټولو نه په قاره زما موري وایي بیا راغی ځکه چې ټوله شپه دلته دفتر کې ناستي کله زور سره ټوکه کوم ته وده کېږي څه وخت یعنې دومره کار کې چې دا زموږ ټول ټیم نه دی د قمر دغه ټول ټیم یو طرف ته که رحمت بل طرف ته که یو ورته نشي رسېدلی چې هر چا خواري کړی دی چې رحمت غوندې کار وکړي هیڅ چا نشو کولی چې د سره ځان ورسي یعنې په دې ټول ټیم کې داسې څوک نشته چې ځان ورته ورسوي چې کله هم ورته مسیج کوي داسې نه ښه ته یې چې دا کار ته کار یې ورته ویلي نو ځکه د دې د وجې چې کوم استعداد تاسو ته الله تعالی درکړی دا یې مه مړ کوئ د غفلت او د لټي د وجې دا شو آخري خبره مې سیستم ده ګورئ که عیسویان دي که پرمختللې نړۍ ده که په اقتصاد کې رسېدلي دي په سیستم رسېدلي دا اوس بانک جهاني در باندې هر څه بند کړي بند نستی
همدا اوس فیسبوک در باندې بند کی بند دی، همدا اوس یوټیوب در باندې بند کی بند دی. سیستم ته کار کړی. داسې خیر مو رسوئ چې سلګونه کلونه مړه او خلکو ته هم خیر رسي. داسې یو کار وکړئ. هغوی چې وګوري په سلګونه کلونو کار کړی، سیستم یې جوړ کړی، کسان یې تعین کړي، سیستم روان دی، کار روان دی، دا نشته، سړی مړ دی. 200 کاله دغه زارا برانډ وګوري، بل برانډ وګوري، هغه ښځې آخر کې دغه ټول برانډ چې څونه میلیونه ډالره کېدله 20% مې لور ته ورکړي، نور ټول خیریه ته وقف. چې عیسویان دا کوی شي چې 100 میلیونونو ډالرو کمپنۍ خپل چې دونه کامیابي ته رسوي، آخر ټول خیریه ته ورکوي چې دا وي خیریه ته 20% مې یو لور د لور ته مې ورکوي. موږ مسلمان یې ولې نشو کولی چې ښه میلیونونو ډالر وګټو، آخر کې خپل اولادونو ته یو څه پرېږدو او نور ورکړو ته. دا د خیریې او د ځوانانو د رسولو ورور سکالرشپ دي. یو ځوان پوهنتون فیس نه لري، پوهنتون فیس ورته ورکوي. یو ځوان ماستري کوي، هغه ورته ورکوي چې وروره دا د ماستري فیس چې وظیفه دې وشوه بېرته به راکوي. قرض اسانه ده، رایې که خبره ښه. دا هغه څه دي چې مو تاسو باید خپله یو سیستم جوړ کړو، په هغه باندې کار وکړو او ځان ته ځان خودکفا کړو، ځان سره سره خپل ملګري د الله په خاطر. دا نه چې والا دا به سبا ورسېږي ما ته به پیسې راکړي او ما نه مننه بیا ونه کړه، نه دا شیان پرېږدي یو طرف. بس دغه ورور دی نه پېژنم، الله په خاطر ورته ورکوم، قرض اسانه ده، بس وروره دغه راوخله، ځان دې ورسوه، دغه پیسې مې بېرته راکړه، زه یې بل مسلمان ته ورکوم. بس خبره ده. الله په خاطر به ښه ورسره کوو. که څوک د الله دښمني، د الله په خاطر به ورسره دښمني کوو، چا سره به د الله خاطر مینه کوو. سمه ده. نو زمونږ کوشش همدا ده انشاءالله چې تاسو ته سیمینارونه برابر کړو، آخر کې سرټیفیکیټ هم درکړو، او هغه ځوانان چې دعوت غواړي دعوتګران شي، خپل صفحې جوړوي، لږ لږ مخکې ځي، موږ یې سپورټو، موږ خپل ټول ملګري ته وایو چې راځئ، بس په خپلو کې به سره کار کوو او دا دعوت انشاءالله مخکې وړو. او دې نه وروسته به کوشش کوو چې یو هفتهیي سیمینارونه برابر کړو چې دا ټول ځوانان هغه وشي کولی انشاءالله. الله دې وکړي چې خسته شوي نه اوسئ. نو بیا هم که څه پوښتنه یي، څه هغه انتقاد یي، نیوکه یي، وړاندیز یي، موږ هم خدمت کوو.